السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولر. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولی شو د وی اف ډي انورټر ولټیج کم او زیات کړو. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکیپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول راځو د وی اف ډي انورټر سکرین ته او دلته دوستانو د پروګرامینګ بټن انټر کوو. نو په سکرین راځي P0 او د دې څخه وروسته د وی اف ډي انورټر سټپ اپ یا سټپ ډاون بټن بار بار پریس کوو او زو د وی اف ډي انورټر ماستر سیټینګ ته چې د دې ماستر سیټینګ د پی ای دا انتخابو. د پی ای د شو کېدو څخه وروسته د ډاټا بټن انټر کوو. د دې نه وروسته په سکرین باندې شو کیږي دوستانو PE.00. د دې څخه وروسته د ډاټا بټن دوباره انټر کوو. نو په سکرین باندې شو کیږي 15 صفر. دلته دوستانو زموږ نه د وی اف ډي انورټر کوډ غواړي. نو دلته به د وی اف ډي انورټر کوډ داخلو چې د دې کوډ عبارت دی دوستانو د 4921 څخه دا به داخلو. د دې څخه وروسته بیا د ډاټا بټن دا انټر کوو. نو د دې څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي PE01. د دې څخه وروسته د انورټر سټپ ډاون بټن دا انټر کوو او زو PE0 پورته. نو دلته د ډاټا بټن دوباره بیا انټر کوو. نو دلته په سکرین باندې شو کیږي 400 ولټ. دلته دوستانو د انورټر د ولټ د زیاتېدو او کمیدو لپاره دوستانو د شپ بټن دا انټر کوو. کله چې دا انټر کو دوستانو تاسو کولای شئ د وی اف ډي انورټر ولټیج زیات او کم کړئ او کله چې کم ولټ تاسو انتخاب کو. نو د دې نه وروسته دوستانو تاسو بیا د ډاټا بټن دوباره انټر کړئ او په دې سره دوستانو تاسو د ولټ سیټینګ دا تکمیل شو. دوستانو غواړم دلته تاسو سره یو یادونه او مهم معلومات شریک کوم. کله چې تاسو د وی اف ډي انورټر ولټ انتخابوي نو تاسو دوستانو د 380 څخه نیولې تر د 410 پورې یاد دې په مینس کې دوستانو ولټ انتخاب کوي ترڅو تاسو وی اف ډي انورټر زر خراب او لمنځه لاندې شي. نو دوستانو تاسو کولای شئ په دغه ولټونو کې ورته ولټ اندازه انتخاب کړئ. نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوی در سره لایک او شیر کړئ د خپل مرګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.